هغه کوم شی دی مړ راولاړ شي ژوندی ټینګ کړي مړی کړي دا ولاکه دونه دماغ منسته چې اکا مرته واشه د پسو والای مر دونه دماغونه منیا کسته چې لسنیم لک روپۍ لسنیم لکه کوم یو لسنیم لکه ورای دا ماشاءالله لسنیم لکه د کتونکو دا په 9 لک روپۍ دی 9 لکه شنې ایسته په 2 لک روپۍ هغه کوم شی دی مړ راولاړ شي ژوندی ټینګ کړي مړی کړي دا چی ولاکه په دې نه تیر یو سار عالم بیا ولاړم بازار سودا مو وکړه اوس سره عالم بس د 200 سودا مو وکړه 1 لک روپۍ مې د 200 په 500 چې نه دی ډیره ولا کله یا چنه منه دا ول مارتل هغه ول بای په 1 لک درکو مال ورز چنه نه وم د قرباني شي دی قرار ول په لک بیا مال وس ماسو بس سن سودا کارم داسې دي چې چنه نو چنه نه چنه څه خپل نه کله مطلب ال تر ډیر پور د سړی مطلب دا ول په 500,000 مالیه سن څه جملاړم دوري ول تراسه بل ول څه سودا در کوم په 1 لک در وخت مال راوخ بس ولورک ما په 1 لک ورکړم یو غنټه کې دغه پسونه دی وس په 50000 کې دی وای 500 باندې وای دا نه پی دا نه 15 دانې چې په خوشي جنا جلا کې 15 دانې نرخ دې څو وای اوس په 500 سره توله ما په سلوي شورت وای ډیر ښه د سوې نو د خپل تاسم تاوان ورته تاوان نه دی نو خدای ریټونه دي نو خدای خوم دی شام بکشي کې ته وګوره بس ګرانه ده خو بهرحال دا ماشاءالله شپسونه را کوشار ځان را کو څو دی وای دا په 50000 په وخت یو کدوه یا دوه دانی مخ یو دا یو دغه دی دواړه 500 لک روپۍ شو اول سورې ورته وای اول یو 500 سره تول دي و 500 هو اول یو 500 سره تول صاحب ما خل ډیر سړی کړی دی که خامخا کې راځي نو د بعد اختر حالات بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زم ساس قربا کفایت علی او عربیا د یونی خبرونی سره ساس په درانه خدمت کې حاضرم په داهله شټول بروغ جوړ او خوشاله است دا چې څنګه د لوی اختر روان شپې دي د لوی اختر موقع نو ارسړی غواړي چې د قربانی د پارس ترتیب برابر کړي نو موږ هم راغلیو د منډي د نور کلو بنسبت آلات معلومول غواړو چې نور کلو بنسبت ریټونه څنګه دي نرخونه څنګه دي پورته کښه د خامخا کې راځي او د دې سره سات موږ په پروګرام کې یو کیسه هم راوړې ده هغه بند خپل سپښتنه کو تاسو خبرونه تر پای را سره وګورئ السلام علیکم وعلیکم السلام سلام مسعود خیر اوسه صاحب نوم چی عبدالقیوم د نور کلو بنسبت د منډي حالت یا د گنج حالت څنګه دي یار ډیر زیاتې تر نیم وار زیاتې تقریبا پروش کال و زیاتې لوړ دی د پروش کال د سش کال مطلب نیم وار فرق دی تا غویر اوسلی دي څونه دی اوسلی سیرلی دی اوسلی دا غوید دا السلام علیکم وعلیکم السلام اجي څنګه ورور جوړیاس نوم نشي نو ما ظریف د نور کلو بنسبت حالات څنګه دي د منډي د نور کلو 4000 روپۍ ګران دي څه وجه ده وجه دغه چې ورور مالونه ګران دي غوښه ګران شي کسبان غوښه ارزانه نه ورکی پسونه ګران دي ورور کسبان هم نه دي ګران خورا ناری کې وای دا غوښه وري ارزانه نو ارزانه لکه مخ ورکی پسونه ګران دي نو د څو مال دروسلی تقریبا یو نیم سلدانې به کوم ځای افغانستان هم راوصل افغانستان او د افغانستان مطلب لار باندې یا نه راځي لا کوم دا ورور لغلیان راړي د موږ خو نه راړو پیسې پرو کې لغلیان راړي دا بند ماډر کې مطلب مال رسیدل یا خبر رسیدل اوس موږ نه موږ ډیر وخت راوصل دي اوس نه دی وادي ډیر مسلمان نن درې ورځ ګراک راځي پښتنه کوي پښتنه وکي هغه اریان چې بیرته وځي خو مجبور ده راځي وړي اصول کې دا درېنیم لکوته دا په 2,00,000 2,00,000 او دا سپین چې ولاړ دا سپین هم په 3,00,000 دې د ټولو لوړ ریټ والا خوا ته دی په 1,00,000 په 5,00,000 هغه دی ګور هغه په 5,00,000 دا بل په 15,00,000 ده هغه له بم ورسو نو په خبرونه په پای کې موږ سوالم راوړی دي سوال پښتنم د خلوص کو تحفه مې راوړی دی ډالۍ کدي چې راهل کوي نو تحفه بدر سوال دا دی چې هغه کم شي دی مړ راولاړ شي ژوندۍ ټینګ کې مړی کی مړ راولاړ شي ژوندۍ ټینګ کې مړ شي راولاړ شي ژوندۍ ټینګ کې مړی یاره لا جواب یې مبخښه غواړم نو ولا په ځین کې نه راځي په گنج کې ستړي ما بابا ولا خوشاله اوسه سید السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مس خیر اوسه نوم چی نوم بلال احمد څو مال راوستل د کم ځای څخه راوستل د پښنه سم راوستل دي 70 دانې مال مې راوستل دي الحمدلله په خپل ساتل دي ډیر شمه تیار کړی دي ماشاءالله د منډي ریټونه هم ډیر ښه برابر دي او دا ټیم مشت ولاړیو په 70 دانې کې مش 30 خرڅ کړی دي په 6 ریټو خرڅ شوی دي ماشاءالله 70 دانو کې 30 دانې وتلی خو کم څه پاتې نو ان شاء الله الحمدلله سبا مې د الله صدا امید دي چې دا کم سونه پاتې دي دا هم وځي ولې موږ هغه دا ما غریټ نه چلو چې کم خلک د موږ سبیرته ګراک واپس دي موږ کوشش دغه دي چې موږ هم منافع او چاته شي ورکو هغه هم خوشاله سي په دې کې په عمل کې ستا کم سونه مطلب راوستل دي ټول ګران کم یو
موږ چې په دا مال کې پسونه راوستلي دي په دې کې یو دغه پسه دی دا په نسل کې شینواری پسه بولي شینواری پسه دی شینواری د افغانستان ټاپ مشهور پسو کې دی نو دا ماشاءالله ډیر غټیږي دا اوس 2 غاښه دی د رنګ سوی دی دا غرنګ د موږ سره دا موږ په لک به کړی دی او موږ ورکو په 90 باندې موږ ځکه دا غټه به پرېږدو چې الته د خلک چنې وي نو په چنو چې کوم ازمن میکسیمم ځای دی دا راسي او د دې چې کوم غوښه ده دا تقریبا تر 60 زیات هغه کم شی دی مړ را ولاړ سي مړ ژوندۍ ټینګ کی مړی کی خپل مړ را ولاړ سي ژوندۍ ټینګ کی مړی کی دوره وکبه مړ را ولاړ سي مړ ژوندۍ شی ټینګ کی مړی کی یار نه در معلوم چې لږ سوچ فکر وکړه نه صدر شو ډیر مننه وخت راکې کور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بخیر خیریت جوړ یې الحمدلله شکر دې نوم دې چی سید کلیم الله سید کلیم الله څنګه دي د نور کلو په نسبت حالات څنګه روان دي یاره ماشاءالله صورتحال خدای دی بس یو قسمت دی همیشه قسمت دی دا قسمت دی قسمت دی شکر وفار حالت کی دا خو ډېر بنیادی شی دی که شکر نه باسي بیا خو ډېر غټه پریشانی جوړ شوله څو مال تیر وصلې دي دا کال دا د زموږ یار دی دا بلال نمیزي ماشاءالله زموږ ډېر یو تعلق والا دی دغه تقریبا یو شپته راوستلی دی په خپل ساتلی دی خپل ساتلی بس اختر د بعد دا پیغام دی چې به مشتي په دا اختر کې غټه خوشحالي جوړو دا الله پاک یو خوشحالي راستولې ده عید معنی خوشحالي الله پاک په کال کې دوی خوشحالي راستولې موږ په دا خوشحالي کې د ګورو بنیادی خبر د الله شکریا ادا کو په دې کې چونګې دا سنت ابراهیمی دی ماشاءالله ابراهیم علیه السلام سنت موږ ژوند کو معلوم موږ په پاله خو خوریم بخپله اور الله په دې باندې رزق کیږي اور دې نه چې الله پاک بل چاته ورکا بل چاته ما په خپل واغه په خپل خوشالي جوړ غوښه مجخرو پیسې مجبور کو اور دغه رقم الله په دې راضي کیږي اجر ملاويږي اور ماشاءالله په دې کې برکت هم راځي ماشاءالله شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې چی محمد ناصر د کوم ځای سره غلې منډي د لې د کوټ لوکل خلک لوکل خلک حالات څنګه روان دي حالات خدای رستاو مخته دی فل ګرانه ده د غریب سړی وس خو نه پرسیږي ستا خپل وس لیمیټ څونه دي چې ته په دې دوران نو ګورو حالات مطابق ته ګورو څو وخت راغلی څو غنټې کېږي ګرځېدل اوس یو نیمه غنټه به م کېږي اوس خپله د کراچۍ سره ورسېدم مسافر ولې راوړی مسافر ولا شو کتون د څه پیغام لري په آخري کې کتونکي دا پیغام لرم چې کوم مخترۍ دی چې چا نه دی کړی هغو ته دی الله وس ورکړي چا کړی دی هغو ته دی الله قربانیانې قبول کړي ډېر مننه په آخر کې اوس د سوال پوښتنه زه کوم چې دلته مو کتاب سره نه راکړه سوال درته ووایم که ته جواب راکړې هغه کوم شی دی مړ را ولاړ سي ژوندی ټینګ کې مړی کې دا به پسه انشاءالله څنګه کېدی شي پسه نو پسه په دې کېدی چې انسان خو مړ سي خو دا پسه په هغه دنیا په کار ده انسان خو فلحاله مطلب ژوندی چې د پسه کاروایي دا مړ را ولاړ سي ژوندی مړ نو خو د هغه بوراک چې دی دا بیا هلته قرباني درکوي تا را ژوندی کړي هغه خو هغه دنیا سره پاتې دا دلته دی موجوده دا شی سته یاره دا به نو د هغه پسه بل شی نشي کېدی کلاس سره غلا خلاص کلاسه څونه مال در راوستلی یاره مال ما یو 50 دانې راوستي 50 کې څو وتلی دي څو پاتې دي یاره فلحالن خو یو 15 شپږ دانې وتلي دي فلحاله ګراک نشته ما ښایسته ریټ پورته دی څه وجه موږ مال غټ مال راوستی دي غټ پسه هم راوستي دي 70 75 دا رنګه 80 82 پورې مطلب 70 بچته اخري سوی یاره بس په دې کې تقریبا 15000 4000 داسې رایت سته کې موږ د چنې ډېرې نه وو ډېر نه دي مطلب اخري فاینل ریټ چې دی په هغه کې څه گنجائش ورسره کوئ او خو دې ورسره کولی شو ګراک خوښې کې بیا گنجائش ورسره کولی شو مړ را ولاړ شي ژوندی ټینګ کې مړی کې دا خو دیوالر له دماغ را وګرځول او زه دا کانیانې بیخي ډېرې ګورم هر وخت دې جواب ما سره یې زیاته کور نه ځم دلته تا اولر له اوس دا سره برابر سو له ارمان دې پوره سو بالکل ارمان مې پوره سو لیکن ټیم به په دې کې لګي شي زین کې نه راځي یاره په زین کې نه ډېر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی یار محمد کوم ځای سره راغلی الله نوی کلیس نوي کلیسا د نور کلو په نسبت حالات څنګه روان دي د ګنج یار حالات ګرانی ده ګرانی ده ډېر کلر یار ډېره ګرانی مطلب تا واخ سره کې ګرځلا یا دغه کې ګرځم اراده دې سپیلا او پیلاله مستګیدا څو غنټو سره کې ګرځیدل یار یو غنټه کېږي نو خیال څو دانو د دې څو وېته پسته سیرلې د چي دي نو یو دوه درې دانې رانی سم ماشاءالله مطلب ډیره یې سره و
سره ډېری ښه دا راته اوس به خپل مقصد له راسو یو کوچنی سوال پوښتنه درڅخه کوم هغه کوم شی دی مړ را ولاړ شي ژوندی ټینګ کړي مړ یې کړي دا چیز دی والله که په دې نه تېر لږ سوچ وکړي یا نه رامعلومېږي بیا هم والله که رامعلومېږي هېڅ رقم به ځای کې نه راځي اخري کتون څه پیغام لري د اختر په ورځې شپې دي یاره موږ وایي دا پسونه لږ ارزانه سوي وای نو بار غریب بالکل چې پسونه مطلب ارزانه چې غریب وس ورسي او د غریب په وس ډېر مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه په خیر یې الحمدلله شکر دی نوم دې چې دا چې زما نوم سردار ولی دی وروره دا پسونه ما اخیستي دي په 15000 روپۍ د ننه څه تقریبا 20-25 ورځې مخکې نو اوس چې دا چې دلې راوستي اوس څو خیال دې 15000 روپۍ ته اخیستې دي 10-15 ورځې ساتلې اوس خیال خرڅوم 15-15000 روپۍ باندې 15-15000 او بیخي کمه ګټه کې کوي نو دغه نه خړلې دي کرایه پر راغلې ده دلته خرچې پر راځي الته پر لارې باندې پیسې پر ور کړې دي کوم څه راوستلې د پښین بازار سم راوستي ډیر زې سدي راوستلې ډیر بشر او ان شاء الله خدای مهربانه ده څو ولادي یو ریټ دي د ګورده یو ریټ دی و د ګورده یو ریټ مطلب ته به جمع خرڅه دانه نه خرڅه په دانه هم خرڅوم په جمع هم خرڅوم خو اخیستې به په یو ریټ دی ګرځي اخري په څور کې مطلب سړی اخري په څلور شپه ډیر چې منتان کې په څلور شپه ته ورکو نور کم نه کیږي و زه یو کوچنی سوال پوښتنه درڅخه کوم جواب شي راکې تحفه هم درکوم هغه کوم شی دی مړ را ولاړ شي ژوندی ټینګ کې مړی کې مړ را ولاړ شي ژوندی ټینګ کې مړی کې دا چیز دی دا ولاکه دونه دماغ منستا چې کا مرته واشه د پسو ولا یو مرته دماغونه منیا کستا چې سوچ فکر وکړه دا شی دی تایل دل دي څو واره ساو مختم خامخاب میل دل یوروره ته واشه نو وزما په سوچ په سمج کې نه راځم السلام علیکم وعلیکم السلام غیان خو ماشاءالله رټونه شته پورتم دي بازارونه سټیټ روان دي بیا ګرانیم ډیر مالونه هم لږ دي سره خلاص بس دا حالات دي نسمه څو پورې تر اوسري دي نرخ څو د اخري نرخ 2.5 لک روپۍ 2.5 لک کوم 2.5 لک ورای دا ماشاءالله 2.5 لک د کوتونګو دا په 9 لک روپۍ دي 9 لک شنه است په 2 لک روپۍ څنګه دی مطلب ګراکام راکان راځي کنه راځي شته ماشاءالله گزاره کوي لا څورځ پاتې ها څورځ تر اوسه 2-3 ورځې پاتې دي سره خلاص ولن شل دنه کم جسم راوستلی دا نام به باغ ناړي سره راوستلی باغ ناړي خپل دي ساتلی او خپل سره لاس جواري مور کړ خاص مطلب پښینکشتي دي ساتلی دي کوس یا کښنه دي غټم راوستل دا وجه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بخیر الحمدلله شکر دي نوم نه چی محمد قاسم د کوم ځای سره راغله گنج څنګه سره راغله څونه مال راوستلی 200 دانې مشاو خلاص څو وتلی دي تقریبا 1.5 په وتل یمت کړی دي لا ورځ شپه پاتې دي کې دې الله دې وکړي ټول وځي او ان شاء الله وځي گنج خالد دي سونه نه راغلي بارډر باندې ان شاء الله راځي وځي د نور کلو په نسبت ریټونه څنګه روان دي ریټونه پسونه ډیر کم دي او ریټونه دونه نه جوړل 50,000 15,000 70,000 دار کوم چې تاسو کوم مال راوستلی دي په دې کې تر ټولو ګران کم یو دي ګران 50,000 ولات او اخري چې درته به څو ورکړي اخري سرات 15,000 شو اوس نو یو کوچنی سوال پوښتنه درڅخه کوم اجازه دي هغه کوم شی دی مړ را ولاړ شي ژوندی ټینګ کې مړ کې دا چی دی دا والله کرام لږ سوچ وکړه لږ سوچ فکر وکړه دا چی کېدای یار نه رامنه بیا هم زند نه راځي ډیر باندې السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم نوم چی دی نوم رحمت الله کوم ځای راغلی و گنج شین گنج مې کړی دلته څنګه راغلی دلته به دې مصیبت موږ هر کال راځي موږ دلته بیا دلیل موږ ځان پراته دي دلیل معلومه موږ راولو خرڅوي دلته هر کال موږ په دې کوټ درولو د نور کلو په نسبت ریټونه نرخونه څنګه دي د نور کلو ته وګورئ شش کال لوړ دي ریټونه لوړ دي بارډر باندې چې من د دې ځای سره وانه چې من ته جي په دې واجب دلته ریټونه لوړ دي دا کوم مال ستاره اوسلې خپل دي ساتلې و موږ خپل ساتلې شنیکشنی مساتلې یا غټ مې خسته دي د افغانستان خاص مې راړولې و ډیر وخت څو نو مال دروسلې یار تقریبا 100 دانې دي څو وتلې دي یار یو ډیر سنې شاوخه تلې شوتلې شدینو یمت کړې و ان شاء الله یمت کړې دی وکړه دا نور مو وځي ان شاء الله مهنت خوري ځای نه ان شاء الله وځي ان شاء الله وځي ورځ پاتې دي اختر چم پاتې دي وځي کښنی سوال وشتان درسو خو دې هغه کم شي دي مړ را ولاړ شي ژوندۍ ټینګي مړی مړ را ولاړ شي ژوندۍ ونه شي ټینګي کې مړی کې دا نه رامنځي لږ سوچ فکر وکړه لکه رامنځي بیا رامنځي درته ویل مې ډېر سخت السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشي خیر اوسې نوم دې څه دی خدای داد خدای داد کوم ځای څخه راغلی منډي کشلاق مغوټان مال دې راوستلی دی و دا بل کس ملګری دی و ته څه راته وایه حالات څنګه روان دي حالات خو اوس ګنج دی سره کمزوری دی پسونه خلک نه دي راشوه سوي مالونه نه دي خلک نه دي راشوه سوي له ورځې شپې پاتې دي ورځې شپې پاتې ده 2-3 ورځې لا پاتې دي خلک نه دي راشوه سوي نو چې خلک راشوه سي بیا خرڅېږي الله دې وکړي چې خرڅ اوس به یو کوچني سوال پوښتنه درڅه وکړم هغه کوم شی دی مړ راولاړ سي ژوندی ټینګې مړ یې دا څه شي والله که نه رامعلومېږي لږ سوچ فکر وکړي څه کېدلی شي دا درک نه راکوي والله ستړي یو درک نه راکوي کور ودا ډېر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشي ورور خیر اوسې نوم دې څه دی عبدالحد عبدالحد مال دې راوستلی دی هو مال مې راوستلی څومره مال دې راوستلی دی یاره یو 50 دانې مې راوستلې دي 50 څو دانې وتلي دي څو پاتې دي یاره یو 10 دانې وتلې دي 10 وتلي دي او دغه نو اوس له دې بعد ګراکان راځي لا ورځې شپې پاتې دي او نو ورځ د شپې خلک بیا دې ته انتظار چې وای افغانستان لار خلاصيږي ارزانه بس نو هغه څه خلاصېږي که نه یاره په دې کې به څه درته وایم خو هر کال دغه رقم یو ورځ امکان شته چې خلاص شي خامخا خلاصېږي یو څه مال راوړي یا په غلا یا په ښکاره 8000 ولا که څوک چنه در سره وي په څو اخري ورکوي مثال د خبرې نه چې څوک راځي چنه خو وي خامخا وي نو ورور موږ 10,000 روپۍ چنه 15,000 روپۍ چنه په پسه کې دی خامخا وي په 10,000 روپۍ کې هم دی چنه وي دا راته وایه کله کله نه مطلب د اختر سهار خواته هم خلک راوځي منډۍ مطلب شاټ روانه وي هغه وخت ریټونه ډېر کښته چې د دې څه وجه ده د اختر په ورځ باندې دا خو اکثره خلک ځای نه لري په کورو کې ساتنې ځای نه لري یا نه ورسره پوهېږي نو بیا د اختر په سهار راوځي اخې څوک بیا سره کوي لالچ کوي وایي ورور چې ارزانه سي چې ارزانه سي موږ ته به یو 15 روپۍ او ارزانه سیمه یقینا هم لږ خامخا ورور دا مسافر راځي ورور ځام خلاصوي په دې وجه باندې ډېر ښه اوس یو سوال پوښتنه در څخه کوم ولې نه کوي یو خندوونکی سوال دی که د جواب چیر راکړي هغه کوم شی دی مړ راولاړ سي ژوندی ټینګې مړ یې کړي مړ راولاړ سي ژوندی ټینګې مړ یې کړي یاره ډېر ستړی یم دماغ مې په دلته په مالداري کې د وروره بس